د نن ورځې تازه مهم او ډیر لنډ خبرونه. سلام کتونکو، وخت مو په خیر. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي ټرمپ له طالبانو سره د سولې هوکړه په مشروطه توګه تصویب کړې ده. نیویارک ټایمز د یو شمیر افغان او امریکایي چارواکو له خولې وایي چې ټرمپ په مشروطه توګه د طالبانو سره هغه هوکړه تصویب کړې ده چې له مخې به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دغه هیواد کې به سوله تامینېږي. چین ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره بیا پیل شوي دي. د راپورونو له مخې په چین کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته د دغه هیواد ته په پروازونو کې محدودیت راغلی و چې له امله یې تر 20 ورځو پورې د افغانستان د جلغوزي صادرات هم په ټپه ولاړو. اوس سوداګر وایي چې د پروازونو له پیلېدو سره سم صادرات یو ځل بیا پیل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان په اړه ښه خبرونه پر لاره دي. رابرټ اوبراین په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي او ډیر ژر به د افغانستان په اړه ښه زیری واوري. پی ټی ایم د یوې بلې سترې جلسې اعلان وکړ. څو شېبې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو اعلان وکړ چې نږدې 4 ورځې وروسته به د فبروري پر 14 نیټه د پاکستاني ریاست پر ضد په ډیری اسماعیل خان سیمه کې یو بله ستره جلسه جوړه کړي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو دغه خبرونه خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ.